بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ پروګرام ته. تېره ورځ موږ په ورډ پروګرام کې په فایل منو باندې څه خبرې کړې وې. په فایل منو کې فکر کوم یو څو کمانډ د پاتې وو چې هغه انفو له هغو له جملې څخه یو انفو و. انفو څخه انفو اخیستل سوې له انفارمیشن څخه ده. مطلب دا که چېرته موږ په دلته په ورډ پروګرام کې موږ یوه لیکنه کړې وي، اوس یوه لیکنه تاسو کړې دلته او دغه تاسو ته د ده معلومات درکول غواړي. که چېرته تاسو د هغه ته انفو ته لاړ شئ، انفو ته، نو تاسو چې کله انفو ته لاړ شئ تاسو ته لومړی پراپرټیز یې درکوي. پراپرټیز کې تاسو ته وایي سایز. دا تر اوسه سیف کړی نه ده. کله چې دا ګورو زه به لومړی راسم دا به سیف کړمه. سیف کومه چېرته سیف کوې؟ راسه د سپیسي ته، د سپیسي کې ورته وایم ډیسکټاپ کې سیف کوم. د څه په نامه باندې ورته سیف کوم؟ د علي په نامه باندې. د علي په نامه مې سیف کړه. اوس تاسو راشئ دته انفو ته. انفو کې به تاسو وګورئ سایز یې ګوره 12.4 KB ده. څو پیجه دي؟ 11 پیجه. ورډ لغاتونه یې هم درکوي، دومره لغاتونه دي. او ټوټل ایډیټینګ ټایم او څومره وخت کې دا لیکنې چې سوي دي څومره وخت یې نیولی، تا ته هغه وخت درښیي چې 1 منټ وخت یې نیولی. بل ټایټل ورکوي چې دته څه ټایټل د موضوع کې ورکوي، کوم ټایټل ورته غواړي چې دا ورته ولیکي دا د کمپیوټر کورس، داسې ورته لیکای شو چې دا د کمپیوټر کورس مهم نوټ ده. داسې یو ټایټل هم ورته ولیکه. بل ټاکوی هم شي، بل کومنټ هم ورکوي. دلته کومنټ کې هر څه ورته ولیکي. دا د چاپ کولو حق څوک نه لري، د چاپ کولو حق څوک نه لري. داسې یو هغه ورته لیکي، کومنټ ورکوي. بل لاس موډیفای تا ته ریلیټیو د ډیټس په کوم تاریخ سره مربوط ده تا ته هغه درښیي چې لاس موډیفای چې آخر ځل کې هغه تغییرات راغلي په کوم تاریخ سي. ټوډے نن ورځ 12 نه 14 تېرې دي او پی ایم دلته ګوره اوس 14 تېرې دي. او دا کریډ په کومه ورځ په کوم تاریخ او په کوم ټایم باندې دا کریډ شوی ده، جوړ شوی ده. مطلب ټوډے نن 12 نه 12 تېرې چې دا جوړ شوی ده او آخر تغییرات په ده تاریخ کې راغلي دي. بل چې دا هلته لیکونکی څوک ده؟ لیکونکی چې ده د وکیل احمد محمدي چې تاسو ته کوئ د لیکوال بیا هغه تاسو تبدیلوی هم شئ. بل چې دا لاست موډیفای د چاپ واسطه کې راغلی دي هغه د بیا هم زما په وکیل احمد محمدي باره کې بل چا تغییر اوس دا داسې چې کله دا فایل ما ولیکه او دا زه مو استاد ته ورم چې کوم مشکلاتو کې هغه کې تغییرات راولي، بیا هغه دلته به د هغه یوزر اکاونټ راشي دا آخر تغییرات کې هغه کس کړي که استاد کار څوکي. بل راځي د ریلیټ ډاکومنټ کې دلته اوپن فایل لوکیشن همدغه فایل چیرته پروت ده، د ښه موقعیت تاسو ته درښیي. که په ده باندې کلیک وکړئ تاسو ته ګوره موقعیت علي په نامه سیف کړی او دا موقعیت یې در وښوده. بلکې شو آل پراپرټیز، شو آل نور پراپرټیز یې ښیي. دا ټول دا پراپرټیز یې دا چېرته راځي؟ دا چې ده تاسو که چېرته په همدغه فایل ته راسئ، په د فایل باندې کلیک وکئ، انتخاب او دلته راسئ پراپرټیز ته. پراپرټیز کې که چېرته تاسو وګورئ دلته ډیټیل ته راسئ. ډیټیل کې به ټول ټایټل که څه ټایټل هم ورکړی هلته موږ سیف کړی نه وي. که چېرته موږ سیف کړو کنټرول اس دا پرې سیف کړو دلته ټایټل به هم اخیستی. دلته ټایټل یې راځي او بل ډیټیل ته ډیټیل ګوره ټایټل یې راغی، کوم سبجیکټ عنوان دې ورکړي، ټاک کړی دي یا کومه کټګوري کې دی اچولی، کمنټ یې دغه ده، هغه لیکوالو هغه ټول هغه درښیي چې په کوم کال هغه شوی هماغه پراپرټیز یې تاسو ته دلته درښیي. هلته کوم انفارمیشن چې دي دا ټول دلته تاسو ته درښودلي دي. دا کمپیوټر نوم چې په څرم کمپیوټر څه هغه کې چې دا لیکل سوي دي په کومه ژبه، دا کومه ټمپلیټ کې دا ټول تاسو ته دلته درښیي. او بل دا وینې علي دغه .docx دا چې دا د ورډ پروګرام ایکسټنشن ده چې دغه باندې خبرې نه وې کړې. ایکسټنشن څخه مطلب دا ده چې موږ هره کورنۍ ځان ته یو تخلص لرو، نو د ورډ کورنۍ تخلص چې ده یا ایکسټنشن چې ده .docx ده. او بل د اکسل چې ده، اکسل چې ده که چېرته موږ راسو نیو ته او زه دلته یو اکسل فایل راواخلمه،
اکسل به تاسو وګورئ XLSX به همداسې که د پاور پوینټ موږ وګورو د پاور پوینټ به ځان ته یو اکسټنشن وي دا د اکسس د ACCDB دا د اکسس ده دا اکسټنشن ده خپله هغه که چېرته بعضو کمپیوټر کې دا نه ښکاري چې اکسټنشن نه راځي هغه بیا تاسو داسې وکړئ چې رابسې سرچ ده او دلته به کنټرول پنل سرچ کوئ کنټرول پنل ته چې کله راغلی نو بیا به راسئ تاسو فایل اکسپلورر اپشن ته فایل اکسپلورر اپشن ته چې راغلی بیا راسئ ویو ته راسئ ویو ته چې کله راغی بیا دغه اپشن نه د هاید اکسټنشن فار نان فایل ټایپس دته به چک لګېدلی تاسو چک ایسته کوئ اپلای کوئ او اوکې کوئ نو تاسو سره به اکسټنشن معلوم شي یا ظاهر شي نو د ورډ پروګرام اکسټنشن DOCX و په بخاري ورژنو کې چې دا ایکس ورسره نه و خالي DOC و د څخه مطلب دا د ډاکومنټ د دغه مخففات هغه چې د ډاکومنټ ترې مطلب ده بل چې دا په فایل کې موږ په انفارمیشن کې لرو اوپن فایل لوکیشن په سر کې دلته خو د فایل نوم راغلی وي دلته د فایل موقعیت موږ ښیي چې دغه فایل چیرته موقعیت لري دا چې کلیک وکړو دا د ځای کې موقعیت لري الف په نامه ده دا تاسو ته موقعیت ښیي بل کافي پات که چیرته همدغه غواړئ د فایل د لینک په شکل غوندې تا سره ووسي نو یا غواړئ او چیرته لینک کې هغه کې جوړ کړي نو په کافي پات ووهه او راسه وینډو آر زه به رن ته راسم او کنټرول وي وهم کنټرول وي دا به تاسو ته دغه د هغه یې درکړي چې اکسټنشن غوندې درکړي اکسټنشن نه مطلب داسې لینک غوندې تاسو ته درکوي چې کله اوکې کوئ نو تاسو سره به همدغه فایل اوپن سي فایل به وینئ هماغه فایل تاسو سره دوباره اوپن کېږي بل چې ده شیر ده دا که چېرته غواړئ چا سره شیر کوئ د ون ډرایو طریقې یا وټساپ فیسبوک هر څه لارې تاسو کولی شئ دا شیر کوئ که چېرته نیټ درسره وي بل چې ده فایل انفارمیشن کې اپلوډ که دا چېرته غواړئ ګوګل ډرایو ون ډرایو دو ته اپلوډ کړئ تاسو اپلوډ کولی شئ بل چې ده موږ څنګه کولی شو چې یو پروګرام ته پاسورډ ورکړو د هغه څخه به مخکې دا اپشنو باندې به کار وکړو چې د هغه څخه لومړی اپشن چې ده مارکز پینل مارکز پینل څخه مطلب دا ده که چېرته زه راسم مارکز پینل اوکې کړم او دا اوکې کړم دا اوکې کړم نو دا مطلب ورکوي که چېرته ته یو دوه کارمندانه یي او په یو فایل باندې کار کوي نو دواړه کار پې کړی د آخر یو کارمند مطلب زه د آخري ټول هغه معلومات ما تکمیل کړي دي نو چېرته زما دوهم کارمند راځي نور چې کله دا فایل را اوپن کوي نو هغه باید پوه سي چې وله دلته ورته ګوره مارکز فاینل دا مسیج ورکوي author has marked this document a final to discourage editing یعنی مطلب دا چې نور ضرورت نشته چې دکې ته ایډیټ وکړي که چېرته بیا هم راسي او دکې داسې کوم ځای هغه یي چې مطلب تغییرات ته ضرورت ولري بیا به راسه ایډیټ انوي باندې کلیک او بیا راشه ته ایډیټ کې کولی سي چې هر څه ایډیټ وکړې کولی سي بل څه ده په فایل کې انفارمیشن کې بل چې ده always open read only always open read only څخه مطلب دا ده که چېرته غواړې چې دغه فایل تا ته خالي د لوستنې په شکل باندې راسي مطلب زه دا کلوز کومه زه راځم دا اوپن کوم دا فایل کله چې اوپن کړي دا ګوره تاسو ته ما مارکز فاینل کړی و که چېرته بیا بېرته غواړئ ویستی هم شي نو تاسو نیوې باندې کلیک کړئ او دلته فایل ته راسئ انفو ته او دلته ریډ only دا که چېرته هغه کې او بیا سیف ته راسه دا اوس سیف که اوس چې سیف سه دننه ووځه کله چې دلته راسې اوکې کې نو باب the author would like you to open this read only یعنی مطلب د څخه دا ده چې دا author هغه کړی چې دا تاسو باید read only اوپن کړئ یعنی مطلب خالي د لوستنې په خاطر تاسو باید هغه کې ونه کوئ یعنی تغییرات کې را نه وړئ نو که چېرته په کسب اصولو باندې پوه وي نو یس کلیک کړه نو همدا خاص د ریډ آنلی غوندې ده او که چېرته ته نه غواړې چې نه ته کې تغییرات راولې نو ته به فایل ته راسې او د نو باندې به کلیک کړې او ته به دکې وروسته ته تغییرات راوړه کې تغییرات راوستی سي بل چې د فایل کې انفو کې بل زه راځم د مارکز پاینل هم د ریډ آنلی نیم باسمه بل چې ده که چېرته غواړم موږ یو پروګرام ته پاسورډ ورکړو هغه
د انکرپټ وذ پاسورډ یا د انفو له طریقه د جناح ورکوای شو. اوس زه غواړم همدغه فایل ته پاسورډ ورکړم، په دې باندې کلیک کړه او راسه دلته پاسورډ ورکړه. زه ورته ورکوم 1 2 3 1 2 3 پاسورډ ورکړه او اوکې مې کړه او بیا درته وایي چې هماغه پاسورډ بیا تکرار کړه 1 2 3 داسې اوکې کړه. دا اوس پاسورډ ورکړه چې که چېرته ته دا کلوز کې او بیا راسې د فایل ته او ته چې اوس هغه کې تا ته به هغه پاسورډ تانه غواړي چې دا ما ته د اوپن کولو پاسورډ راکړه. ځکه 1 2 3 ورکم او اوکې کړم نو خو اوپن کېږي. خو دلته یو چې زیاتره محصلین ساوکي هغه چل دی. اوس ما پاسورډ ورکړه 1 2 3 او اوکې مې کړه. دا اوس چې درته وایي this password is incorrect، وایي دا پاسورډ چې دا غلط ده. ولې غلط ده؟ ځکه ما چې وخت پاسورډ ورکوو ما سره ژبه پښتو وه او اوس ما ژبه څه کړه انګلیش کړه. نو ته چې پاسورډ په هره ژبه کې ورکوې نو همغې ژبې ته به کمپیوټر غاړی. اوس زه راځم بیرته پښتو کومه ژبه او راځمه که چېرته تاسو غواړئ ژبه واړوئ نو شیفټ آل باندې کلیک کوئ، ژبه بدلېږي. شیفټ آل نو راځمه بیرته همغه فایل ته. اوس راځمه چې پښتو ژبه خو پښتو ده 1 2 3 ورکوم او اوکې کړم. دا اوپن سره نو زیاتره محصلین چې هغه چې ستونزه یې دا پاسورډ وایي اوس هماغه ورکړی خو اوپن کوي نه راته. هغه علت یې دا چې دلته ژبه نه یې بدله کړي. زیاتره وخت چې کمپیوټر کود هم وایي کود مې ورکړی کمپیوټر ته خو اوس خلاصېږي نه هماغه کود ده. هغه علت دی چې ژبه نه یې بدل هغه اوښتي وي پښتو نه انګلیش ته انګلیش پښتو ته. نو تاسو باید ژبه تبدیلوئ ورته چې په هره ژبه کې تاسو پاسورډ ورکړئ نو په همغه ژبه کې به تاسو کود ورکوئ. بل څه ده دلته فایل کې مونږه کله چې دلته وویل چې مونږه کولی شو یو هغه ته پاسورډ ورکړو. بیرته څنګه کولی شو خپل پاسورډ ختم کړو؟ هغه طریقه دا ده راسه انفو نه بیرته راسه انکرپټ وذ پاسورډ ته راسه او دا پاسورډ چې لیکلی ده دا پاک دې ځکه اوکې که دا چې اوکې که اوس بیرته راشه بیرته له ده څخه ووځه او دلته راسه دلته کلیک پې وکړه هغه به چی سوی او پاسورډ به ترې ختم سوی. دا خو یوه طریقه شوه د پاسورډ چې پاسورډ څنګه کولی شو مونږه ختم کړو. بله طریقه دا ده چې موږ پاسورډ په بله طریقه ورکړو چې هغه تر ټولو بهترینه طریقه ده. هغه تاسو که چېرته دا یو فایل سیف کوئ تا ته به داسې یو مینو درځي. کله چې دا مینو درغله درته نو تاسو به په دې مینو کې دلته په خپل نوم ورکوئ. زه علي یو په نامه دا ورکوم علي یو په نامه. دلته به تاسو راسئ ټولز ته ټولز نه به بیا جنرال آپشن ته راسئ. جنرال آپشن کې به تاسو ته دلته پاسورډ ټو اوپن به یو پاسورډ ورکئ 1 2 3. پاسورډ اوپن څخه مطلب دا چې دغه فایل تاسو اوپن کړئ او لیکنه هم کې وکړئ شئ. او پاسورډ ټو موډیفای څخه مطلب چې لیکنه بخښنې سره چې پاسورډ ټو اوپن څخه مطلب دا ده چې تاسو دا خالي اوپن کړئ او ریډ اونلی یعنی خالي یې ولوستی سئ. او پاسورډ ټو موډیفای څخه مطلب دا چې تاسو دغه اوپن کړئ او خو لیکل کې وشئ کړئ او په ده کې لیکل ونه شئ کړئ په ده کې لیکل وشئ کړئ په پاس موډیفای کې. اوس ما پاسورډ ټو اوپن ورکړه چې 1 2 3 او په پاس موډیفای کې هر تغییر هغه ورکړه داسې نه چې هماغه 1 2 3 ورکړئ. پاس موډیفای کې زه ورکوم 3 2 1 معکوس مې ورکړم. تاسو ته کوشش کوئ داسې یو پاسورډ ځان ته انتخاب کړئ چې همیشه په هر ځای کې هغه کې وکاروئ چې بیا له یاده ونه وځي. دا چې اوکې کوئ او دلته بیا ریسنټلی پاسورډ اوپن دغه اوپن پاسورډ نه ده بیا درته وایي دغه ته ما ته راکړه چې دا اشتباه نه یې لیکلی. زه ورته وایم پاسورډ اوپن مې 1 2 3 ده دا اوکې که بیا درته وایي دا ریسنټلی پاسورډ ټو موډیفای دا موډیفای پاسورډ دی بیا ته ما ته ووایه چې دا تا غلط نه وي لیکلی نو 3 2 1 کله چې دا هغه که اوکې که چې کله دې اوکې که نو تا سره دا د پاسورډ واخیسته بل څه سیو یې که. اوس زه راځم ته د علي په نامه علي یو په نامه ما دا هغه جوړ کړه. دا خو علي په نامه وه دا به چې دا خو اوپن کوي. زه به رسمه دا به اوس علي یو په ته راځم دلته راغلم نو تاسو ګورئ لومړی تاسو انټر پاسورډ اوپن فایل وایي تاسو ما ته د اوپن پاسورډ راکړئ. اوپن پاسورډ موږ ورکړی 1 2 3 اوپن پاسورډ چې اوکې کوئ. تاسو چې اوکې کوئ دلته تاسو ته څو آپشن ده یو کنسل ده یو اوکې ده او ریډ آنلی. کنسل خو یې لغوه کوي اوکې مطلب چې کله پاسورډ کې تاسو اوکې کوئ. بل ریډ آنلی یعنی که چېرته غواړئ تاسو ته د موډیفای تغییرات کې غواړئ نو پاسورډ دې تاسو هغه کوئ چې تاسو ور داخل شئ. لکه زه اوس راځم ریډ آنلی ته تاسو ریډ آنلی ته چې راسم دا ما ته دا راکوي
خو زه کې تغییرات نسم کولی. لیکل کوای سم خو سیف کېږي نه. سیف کېږي نه. دلته سیف کومه، دلته مسیج راکوي چې we cannot save this file because it is read only. ځکه وایي موږ دا نه سیف کوو ځکه دا read only ده. خو که چېرته غواړئ تاسو تغییرات کې راولئ نو تاسو به بیا څه کوئ؟ دلته به راسئ خپل مربوطه فایل ته او په هغه ته به لومړی فاس1 ورکوئ 1 2 3 هغه اوکې کوئ. کله چې اوکې کوئ اوس موډیفای د تغییراتو کود هغه ورکوئ چې تاسو وکوئ چې تغییرات هم کې راوړئ. اوس راسئ 3 2 1 پارس موډیفای کود ورکړئ اوکې کوئ. اوس چې تاسو اوکې کړئ نو راسئ دلته تاسو کوئ چې تغییرات راوړئ. دلته تغییرات کې راوله چې هر څه تغییرات راولي فارمټ یې هغه کوي رنګ ورکوي هر څه کوي. اوس کنټرول سیف که تاسو را تغییرات یې واخیستل لکه زه راځم سیف وهم یا کنټرول سیف ځټي تاسو را تغییرات واخیستل. اوس که دلته راسم دلته اوس یې اوپن کې تاسو نه بیا همغه فایل غواړي 1 2 3 او انټر او بیا this part is incorrect. ولې incorrect؟ ځکه زه به ما انګلیش ته واړو او ما هغه کود چې ورکړی و په پښتو کې مو ورکړی و. راځم دلته او دلته ژبه بدلوم شیفټ آلټ باندې یا وینډو سپیس بار باندې ژبه بدلیږي. نو تاسو دلته راسئ پښتو مې ژبه کړئ 1 2 3 دا فاس1 و او راسئ موډیفای 3 2 1 او دا اوکې کوئ. ګوره تغییرات کې سیف سوي دي. نو دا و د هغه چې دغه انفو کې چې څنګه موږ وکولی شو چې یو پروګرام ته موږ پاسورډ ورکړی شو. نو نورم په الله تعالی سپارم چې ویډیو هم اوږده نه شي بیا نو په راتلونکي ویډیو کې به باقي مخ ته ځو.